سلامونه ګرانو دوستانو په ای آی کورس کې نن زمونږه د سکرپټ رائټینګ چپټر دی او څنګه به مونږه یو پرفیکټ او یو ماستر سکرپټ رائټینګ کوو. که چېرې تاسو کنټینټ کریټر یې یا تاسو فني ویډیوز جوړوئ یا تاسو هر قسمه ویډیوګانې جوړوئ خو د هغې دپاره ستاسو سره آیډیا نشتی، ستاسو سره سکرپټ نشتی، نو څنګه به تاسو په ای آی باندې ځان ته یو بهترین او یو پرفیکټ سکرپټ تیاروئ. څنګه چې مونږ تاسو ته پته ده چې سکرپټ یو مین سیز دی او د دې سره ستاسو آډینس راځي، ستاسو کمیونټي ګرو کیږي. که ستاسو بهترین سکرپټ وي نو ستاسو کمیونټي به سټینډرډ وي او ستاسو هر یو پلیټفارم به وایرل ځي. نو نن په نننۍ ویډیو کې درته زه درښایم چې څنګه به مونږه یو ماستر سکرپټ تیارو. د دې سکرپټ هوک به څنګه وي، ورسره د دې سکرپټ انفارمیشن به څنګه وي او په دې سکرپټ کې به مونږ خپل آډینس ځان طرف ته څنګه متوجه کوو. نو دوستانو A to Z درته دا طریقه کار درښایم چې څنګه به مونږ په چیټ جی پی ټي باندې په پری طریقې سره د خپل ویډیوګانو دپاره سکرپټ تیارو، هغه هم ماستر سکرپټ. نو زه دوستانو چیټ جی پی ټي طرف ته د ویډیو آغاز کوو، خو د ویډیو نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ، ورسره چینل سبسکرایب کړئ او دا قسمه ویډیوګانې لایک کوئ، ولې چې په دې قسمه ویډیوګانو باندې ډیر زیات محنت کیږي. دوستانو د ټولو نه مخکې به تاسو سره که په خپل موبایل کې د چیټ جی پی ټي اپلیکیشن وي نو هغه به کولاو کوئ. که فرض که تاسو سره په موبایل کې د چیټ جی پی ټي اپلیکیشن موجود نه وي نو تاسو په ګوګل کې هم د چیټ جی پی ټي سرچ کړئ او هغه ځای نه تاسو چیټ جی پی ټي کولاو کوئ. دوستانو کله چې تاسو چیټ جی پی ټي کولاو کو نو تاسو به په رائټ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او د کلیک کېدو نه بعد چې تاسو په کومه ژبه کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ نو په هغه ژبه کې سمپل تاسو چیټ جی پی ټي ته ویلی شئ. لکه فار ایگزامپل زه په پښتو کې ویډیو جوړول غواړم نو ما دې ځای کې دې ته وویل چې ما ته یو سکرپټ راکړه په پښتو کې د یوټیوب ویډیو دپاره، د هغې ویډیو ټایټل به دا وي چې زه به آنلاین پیسې څنګه ګټم. اوس دوستانو زه ویډیو په پښتو کې جوړوم نو ما په پښتو کې د دې چیټ جی پی ټي نه د سکرپټ جوړولو مطالبه وکړه. که فرض که تاسو په اردو کې، انګلیش کې، ایون چې تاسو په هر یوه ژبه کې سکرپټ تیارول غواړئ نو چیټ جی پی ټي به تاسو ته په سیکنډونو کې دننه ستاسو سکرپټ تیار کړي. اوس دوستانو تاسو چې کله په سرچ باندې په ایرو باندې کلیک وکړئ، اوس تاسو کیدای شي چې ما په ایرو باندې کلیک وکړم نو دلته وایي چې دلته یو اس ای او فرینډلی چې کوم سکرپټ دی هغه ماته تیار شو. اس ای او مطلب دا دی چې ستا هوک دا به هم پرفیکټ وي، ورسره به ستا په ویډیو کې د آډینس د اټریکشن دپاره قسمه چینجز کیږي. لکه که زه خپل ویډیو آډینس ته ریکمنډ کم نو زما آډینس به د ویډیو نه مطمئن شي، زما چینل به هم سبسکرایب کوي، ورسره زما د کمیونټي حصه به هم جوړیږي. نو اوس په دې ځای کې تاسو کتای شئ چې ما له انټرو کوم ته چې هوک ویلی کیږي او کوم چې د یوټیوب یا د هرې ویډیو دپاره یو بهترین سیز دی او سکرپټ دپاره د ټولو نه اهم سیز چې کوم دی نو هغه هوک دی. اوس دې ځای کې تاسو کتای شئ چې السلام علیکم دوستانو، که غواړئ له کور څخه آنلاین پیسې وګټئ خو نه پوهیږئ له کومه ځایه فیل وکړو نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. نن به تاسو ته هغې لاره وښایم چې په رښتیا خلک د انټرنیټ له لارې کاروي او عاید ترې ترلاسه کوي. اوس دې ځای کې تاسو کتای شئ چې دویم نمبر چې زما کوم پارټ دی اولنی دا خو زما هوک و نو هغه کې آنلاین پیسې ګټل یعنې د انټرنیټ له لارې. اوس په دې ځای کې دا ماسټري کو ټوټل به زه وګورم چې زما کم سکرپټ دی دا بهترین دی که نه دی. نو دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو عام سکرپټ دی، دا د بیګینر دپاره دی. که فرض که یو عام کس راشي او چیټ جی پی ټي ته ووایي چې ما ته سکرپټ راکړه نو هغه به ورته همدا رقم سکرپټ تیاروي. زمونږ د ویډیو ګول چې کوم دی نو هغه ماسټر سکرپټ دی. نو زه به اوس د دې سکرپټ نه ماسټر سکرپټ په پری طریقې سره څنګه جوړوم نو دوباره به زه په رائټ آپشن باندې کلیک وکړم او دې ځای ته به زه ووایم چې ما ته د دې سکرپټ ماستر سکرپټ راکړه. لږ شان لوډینګ نه بعد اوس تاسو کتای شئ. اوس دوستانو وګورئ هغه چې کوم هغه د بیګینر دپاره هر قسمه خلکو دپاره دی، کوم چې چیټ جی پی ټي کولاو کړي او هغه ته یو عام سکرپټ ورکړي. خو اوس په دې ځای کې زه چیټ جی پی ټي ته وایم چې نه ما دپاره یو ماسټر سکرپټ پکار دی چې زما آډینس هم پوره مطمئن پوه شي،
ورسره چې زما کوم ګول دی هغه ټارګټډ ګول دی هغه ته هم زه ورسوم. اوس دې ځای کې تاسو کتلی شئ. السلام علیکم دوستانو، آیا غواړئ له خپل موبایل یا کمپیوټر څخه آنلاین پیسې وګټئ؟ څومره بهترین هوکې جوړ کړو. آیا تاسو هم په سوشل میډیا کې وینئ چې خلک وایي زه هره میاشت زرګونه ډالر آنلاین ګټم او حیران استی چې دا څنګه ممکنه ده. اوس ګورئ څومره بهترین او څومره مزیدار دغه جوړ کړو. اوس موږ ته ماسټر دویم نمبر چې کوم هوک دی. السلام علیکم، که زه درته ووایم چې یوازې د موبایل یا کمپیوټر په مرسته کولی شئ له کور څخه آنلاین پیسې وګټئ، باور به وکړئ. خو یو مهمه خبره ده، آنلاین پیسې ګټل جادو نه دی او نه هم په یوه شپه کې شتمن کیدل دي. که څوک تاسو ته وایي چې یوازې په څو دقیقو کې زرګونه ډالر وګټئ، نو ډیر احتمال شته چې هغه درغلي وي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هغه رښتینې لارې وښایم چې خلک یې په 2026 کې کاروي او عاید ترې ترلاسه کوي. دا دویم نمبر اوک دی. اوس په دې ځای کې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته رښتینې او عمل وښایم چې په 2026 کال کې خلک ورڅخه آنلاین عاید یا تاسو کتلی شئ چې په دې دواړو کې وستا تاسو ته دواړه درکړي دي. اوس په دې ځای کې ستاسو چوایس دی، تاسو به A to Z ریزن 1 هم وګورئ، ریسپانس 1 او ریسپانس 2 به هم وګورئ. ریسپانس 1 چې کوم دی نو دا د ریسپانس 2 نه بهتر دی. اوس په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې لومړۍ برخه فریلانسینګ شو، AI ټول شو، بیا دویمه د یوټیوب لار شوه او بیا AI سکیل شو. نو زما چې کوم ګول و چې کوم یو سکرپټ ماته تیار شي چې هغه ریل هم وي، ورسره د هغې هوک هم برابر وي او د هوک سره زما په سکرپټ کې انفارمیشن وي. مطلب دا چې ماته یو داسې هوک یو سکرپټ پکار دی چې په هغې کې دننه انفارمیشن موجود وي چې زما آډینس د څه مقصد دپاره کومه ویډیو ګوري نو چې هغه مقصد پکې شامل وي. نو تاسو کتلی شئ چې په دې یو سکرپټ کې کوم چې ماسټر سکرپټ دی په دې کې ګول موجود دی، مطلب هوک بهترین دی. ورسره چې کوم سکیلز لارې دي هغه هم موجود دي. د کوم د لڅخه چې په 2026 کې پیسې په ریل طریقې سره ګټلی کیږي هغه ټول څیزونه پکې شامل دي او په هر یو باندې په ډیټیل کې دا دی هغې سکرپټ تیار کړی دی. نو دوستانو دا وه د بهترین او د ماسټر سکرپټ لیکلو طریقه. که چېرې تاسو یوټیوب اټومیشن کوئ نو په یوټیوب اټومیشن کې هم د ټولو نه اولنی څیز چې دی نو هغه سکرپټ رایټینګ دی او سکرپټ رایټینګ دپاره ستاسو نه ډېرې زیاتې پیسې چې کوم د خلکو اکیډمیانې دي هغې ستاسو نه اخلي. نو که فرض که تاسو اټومیشن کول غواړئ نو د هغه دپاره اولنی څیز چې کوم دی نو دا سکرپټ رایټینګ دی او سکرپټ رایټینګ په فری طریقې سره تاسو په چیټ GPT کې اوس د هر قسمه ویډیوګانو لپاره په دې طریقې سره جوړولی شئ. نو دوستانو دا و نننی ویډیو چې د سکرپټ تیارولو ماسټر سکرپټ به مونږ څنګه لیکو. نو دوستانو انشاءالله په بله ویډیو کې به مونږ د دې قسمه سکرپټ نه وایسز جوړو په AI باندې. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به A to Z تاسو زه پوهه کوم چې تاسو به په AI باندې د دې قسمه سکرپټونو نه وایسز څنګه جنریټ کوئ. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاقات کیږي. د الله په امان چینل د خپلو ملګرو سره شریک کړئ.